وی دا حدیث ما یو کتاب کی ویلے دی چی کل آدم علیہ السلام نا خطا وشوا او اگا ونی تنجدی شو دا کمی ونی نا چی اللہ منا کڑو دا غین خوراکو کو اللہ اگا دا جنت نروشتو سرد بی بی حوا نو اگا بیا اللہ توی چی اے اللہ یا اللہ ما دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مخو بخا وی اللہ توی چی اے آدم تا محمد سب پیجنی او اگل ما پیدا کڑے ندی وی آدم علیہ السلام توی چی تا چی کل زب پیدا کڑم پخپلو لاسونو او پا ما کی دی ساور واچولا او ما دا سر اچت کو ماغ روایت کی دیس رجی کمتن چی دار بید فرائیتو على قوائم العرش مکتوبا نما دا عرش چی کمی خفی دی پاگی باندی می دا خبر وری دا لکلشیو پی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو ما تا پتو لگی دا چی یو مخلوق لا پیدا ندا و نومی پا عرش لکلشیو دا نو دا با تا تدیر گرانی نو اللہ توی چی صدقت یا آدم رشتہ دی و آدم انہو لأحب الخلق الی پا دی مخلوقاتو کی دی زمان دا طول نزید خوختے او فقد غفرت لکا ما توب خلی ولولا محمد ما خلقتکا کچرت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ما تا پیدا کولی نو دیوش دا روایت سنگا دی اسی گر دا روایت شتی کتابونو مروڑے آرہ خبر چی کتاب کی دا صحیح نہیں لازم نہیں دا صحیح اب باز منگتا ہوئی نانو اس منگم حیرانی کو حالتا زمانگا مولی سمو حدیث ہوئی ایسا ہوئی یعنی دا عوامو دا مطلب دی چی کمی خبر لی دا حدیث نمور کو دا بسئی دا بسئی لازم بسئی زکی چی مولی سب سے ہوئی حدیث کرا دیس ما تا استا خبر ذکر کرو ما دیو مفتی چی پا مفتو کی مفتی شیو دا غد سوالات و جوابات و نشست کتو آنلائن ناسو نو اس خلق پوشیوی دی دلیل غواری والحمدللہ دام دلی سلفیان و احسان دا بدی خلقو باند اللہ نباد چی دلیل سر عدد کرو نو دیو تسوی آو دا کیگی حدیثونو کی راگلی دی نا دا نکیگی حدیثونو کی دینا من راگلی دی آو جی دا کیگی حدیثونو کی دا مسئل راگلی دی اس دقیق خلقون بیاوی نو یلتا زمان مولی سب خون وی جی حدیثونو کی راگلی دی دی مولی سب تا حدیثو خو نا دا حدیث قیم دا سیدے کے ضعیف تے من گڑت تے سرے دا تا پتشتی نا نو صرف پا حدیث تکی پسی کو مجھے جاگہ بیان کیوں جی حدیث کی دی اس دا بھی روایت شتی خدا من گڑت روایت تے دا ضعیف ندے یو تو لکی گیا الحدیث الضعیف کمزور یعنی سند اشتی منس کی بکی کمزور تے دا گیا سند من لکی یو تو لکی الحدیث الموضوع من گڑت روایت تے پیغمبر پنوم بانی دروغ جوڑ شوی تھی او دا روایت امام حاکم راوڑے خود دی پا سند کی یو راوی دے عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم او دا محدثین پا تلکی تا انتہائی کمزور راوی دے بلکہ پا خپل امام حاکم دا روایت راوڑے دے او غدا وی پا بلزی کی ویلی دی وی دا عبدالرحمن ابن زید چی دے دے وی قد اتهم بوضع الحدیث و دبانی دا تهمتو چی دبا حدیثونو دا زان نجوڑا ون نو چی اس با سند کی دیسی سڑے را گئی چی آگا بدنام پس دے دا زان نا حدیثونو جوڑیں دا حدیث با صحیح کنا اولی جگہ چی منز کی با دیسی سڑے را گئی چی آگا سدے یعنی بدنام پا معمولی خبر ندے یو خیو سڑے کمزور دے حافظے کمزوری دا دا شیخ سر ملاقات ندے شیو دا غنو مالی بل سر ایسی کمزورتی یو سڑے بدنام دے بدے چی دے دے دروغ و حدیثونو جوڑے او دے پا سند کی راگا دا بسنگ قبلی کی او موتای دا دنیا پا مسئلہ کی نمال اگر کلا منگ تا سوک سا خبر کئی کنا یرا ما دا پلانی دا خبر آوری دا مڑا پلانی پری دا خود دروغ جن سڑے دا طول خلقی پیچے دا دنیا پا مسئلہ کی نمال نو اس پا حدیثونو کی تسنگ آگا سڑے منی چی آگا بدنام پا دے چی دے دروغ و حدیثونو جوڑے دا محدثینو پا تلکی لکہ امام ذہبی امام ابن حجر امام بیحقی امام ابن کثیر غرد علماء اور شیخ البانی رحمہ اللہ طول دی روایت من گڑت ہوئے لئے بلکہ دا روایت قرآن خلاف تھے
او چرته صحیح حدیث د قرآن خلاف راتلی شي نشي راتلی دا موحي دا موحي د وحي چې یو بل سره ټکراو خوري نه اوس قرآن کې الله سوی په سورة الاعراف کې چې کله د آدم او بیبي حوا علیهم السلام دوی دواړه لاړو د دې ونې نه خوراک وکړو الله ورته الم انهکما ما تاسو منع کړي نه وي چې دې ونې له به نه ځئ تاسو ته ما ویلي نه و چې شیطان ستاسو دشمن دی تاسو بیا هم د هغه په وسوسو کې رالی الله وی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هغه دواړو وی چې ای الله موږ د ځان سره ظلم کړی دی که ته موږ ته بخښنه نه کوې موږ به تاوان یعنې او په سورة البقره کې الله وی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه آدم علیه السلام ته الله یو څو خبرې ښوولې وي د هغې د لاسه یې وله توبه قبوله کړه خبرې څه وي هغه هم دغه قرآن کې دي سوره اعراف ته نو بیا خو د دغه آیتونو او د دې حدیث په منځ کې دې روایت په منځ کې ټکراو دی ځکه دلته خو دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخې دلته خو دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه یې بخښنه غوښتلې ده حالانکې قرآن کې داسې نه دي نو دا روایت څه دی منګړت سره ته څه ته وایي دروغ ته دا روایت سوچه دروغ دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې